مرکن ډیویژن او د قبایلی ضلعو د پاره صوبایي حکومت چې کوم ټیکس لګولې او سرویسز سیل ټیکس هغه فیصله واپس اخیستې ده. په دې سلسله کې یو ګرینډ جرګه شوې ده، قرارداد پاس شوی دی. دا مطالبه یې کړې ده وفاقي حکومت نه هم چې کوم ټیکسونه د وفاقي حکومت سره راځي هغې کې د 10 کاله استثنا ورکړي. هغه ټیکسونه چې کوم د وفاقي حکومت سره راځي په هغې ټول نه اول چې دی هغه انکم ټیکس دی، یعنې تنخواه یا کاروبار یا نور آمدنی باندې چې کوم ټیکس اخیستل کیږي. کارپوریټ ټیکس دی، سیل ټیکس آن ګوډز دی، کسٹم ډیوټي ده، وفاقي ایکسایز ډیوټي ده، کیپټل ویلیو ټیکس دی، پټرولیم لیوی ده او ځینې نور محصولات او ډیوټي شامل دي. دې نه علاوه چې کوم ټیکسونه اتلسم عیني ترمیم نه بعد صوبې ته حواله کړل شوي په کې زری ټیکس دی، پراپرټي ټیکس دی، ورسره سرویسز سیل ټیکس دی، یعنې هوټل باندې، ریسټورنټ باندې، کنسلټنسي باندې یا نور خدمات باندې، تعمیرات باندې چې کوم ټیکس اخیستل کیږي هغه صوبه اخلي. پروفیشنل ټیکس دی، موټر ویکل ټیکس دی، سټامپ ډیوټي ده، رجسټریشن فیس دی، میوټیشن فیس دی، دا د صوبایي حکومت سره راځي. په دې موقع باندې وزیر اعلی او د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي دواړو خطاب وکړ، ویل چې قبایلی اضلاع د ترهګرۍ نه متاثر دي، د دې خلک غریب دي او د فاټا انضمام په موقع چې کوم وعده شوی و د 100 ارب روپۍ سالانه هغه وعده اوسه پورې وفاقي حکومت پوره نه کړه. نو دلته نه روزګار شته دی، نه انفراستراکچر شته دی او نه کارخانې فیکټریانې شته دی. نو په دې وجه دی وفاقي حکومت یو خو چې کوم 100 ارب روپۍ وعده وه هغه پوره کړي او بل چې کوم ټیکس لګوي نو کم از کم 10 کالو لپاره دی استثنا په هغې کې ورکړي.